الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګران دوستانو السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. خپرونه کې زړه د کومې نه ستاسو ته هر کله یو سړي مشي وو. همیشه دپاره ستاسو دپاره دعا ګویو رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو د دواړو جهان خوشحالۍ عزتونه برکتونه حیا او پرده نصیب وفرمایي. دوستانو سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو وینئ موږ سره نیغ په نیغه باندې رابطه وکړئ او چې کوم نمبر وینئ تاسو د واتساپ والا نو په دې باندې تاسو موږ سره نیغ په نیغه میسج کولی شئ. څه موږ تېر ورځ باندې میسجونه هم نه وو اخیستي نو کوشش کوو چې نن د خپرونه د میسجونو نه موږ آغاز وکړو چې کوم په واتساپ باندې راغلي دي. په دې کې ګڼ شمېر میسجونه د لرې او د نږدو نه خلکو را لېږلي دي. کوشش کوو چې ډېرو دوستانو ته پکې جوابات ورکړو. په دا میسجونو کې موږ سره څه داسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ہمارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت 7 سال کا ہو گیا ہے اور یہ الحمدللہ پہلی حمل سے پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم 4 دفعہ امید سے ہوئے لیکن چاروں دفعہ حمل ضائع ہوا اور یہ ابتدا میں ہی ضائع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب آپ کی دعا اور مشورے کی ضرورت ہے. العارض شہزاد گل اسلام آباد. تا مقصد باندې زه پوه شوم. مقصد دا چې ستاسو ماشوم پیدا شوی دی بیا ماشومان ضایع کیږي د ستاسو. الله پاک د وکړي چې ستاسو د اولني ماشوم په شان دی نور صحیح سلامت عزت والا او د حیا او د علم برکت والا اولاد نصیب وفرمایي. داسې ده جی چې پرون لا بله ورځ غالبا چا کال کړی و چې کم ماشومان وفات شي نو د هغې به قیامت کې د مور و پلار شفاعت کوي. مونځ ګزارو کا نه د بېلمازو شفاعت به هم کوي. نو ماشومان څومره وفات شي که هغه صحیح سلامت وي او که نه هغه ناتمامه ضایع شي مور و پلار ته ډېر اجرونه میلاویږي ډېر زیات ثوابونه میلاویږي. خو چې کله د ثوابونو د امیدونو د ثوابونو د اجرونو امید ساتي او په دې باندې صبر وکړي صبر پکار وي او الله پاک نه د خیر غوښته پکار وي. داسې به وکړئ چې تاسو به روزانه چې کله هم دې ځل امید پیدا شي په ډیلی بیس باندې به تاسو د صورت مزمل یو ځل تلاوت ضرور کوئ. صورت مزمل او نور باقي چې کوم صورتونه زه بار بار عرض کوم صورت مریم صورت محمد یو ځل یو صورت تغابن 9 ځلې دې صورتونو به هم پابندي کوئ. خو ورسره د صورت مزمل هم پابندي پکار ده. کمې زنانه چې ماشومان ضایع کیږي چې کله امید شي او ټیسټ وکړي چې ماشوم په امید شومه نو هغې ورځې نه به دا د صورت مزمل روزانه یو ورد شروع کوي سره د دغې نورو صورتونو نه. الله پاک ستاسو سره د ټولو بې اولادو جولی د صالحه ماشومانانو نه ډکې وفرمایي. السلام علیکم ورحمت الله. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک او د کم ځای نه؟ جی ابرار مفتی صاحب. څوک؟ ابرار ابرار د کم ځای نه؟ چاته دی نه جی. ښه جی وایه کنه ابرار څنګه یې؟ ښه مجدال څنګه مفتی صاحب والا چې کارځم کو خو تاسو نمبر جوړې دي چې راځه خو په مشکله میلاو شو. مشکله میلاو شو. اوس په دا مشکله حالاتو کې به څه ویل غواړئ؟ مفتی صاحب یو تپوس نه کومه. جی یو خوب مې لیدلو خوب. ښه جی. جی زه خو مونځ پابندۍ سره کوم جمع سره مونځ کوم په پابندۍ سره. جی نو جی یم داسې بادام ورې بلا شي بادام ورته کړي بادام. اواز د آرام سره سلو کېږي تیز وایه. جی بادام ورته کېږي نه جی بادام نه بادام. او بادام نو بیا؟ جی یو غټه شانې پتیله هغه جی جومات کې باندې. ښه جی. او جی هغه بادام شانور یو صوفي غونډه کس خوب کې جی راوړله. ښه جی. او جی ما څه مشکلات دي؟ ښه جی هېڅ مشکلات نشته. دې کې څه مشکلات دي او دغې خوب دپاره تا څومره ځلې کال میلاو کو؟ دا جی دا مې بس دا مې جی اوس میلاو پون ابو مې خوب دی خو په میلاو جی نه میلاوې دا. ښه جی نو څو دا کله لیدلې؟ دا مې جی نن دویمه ورځ ده جی. دویمه ورځ ده؟ او جی. نو تا 2 ورځې کال میلاو کو؟ او چې نه میلاو څه په مشکله میلاو چې نه میلاو سره میلاوې ته نه.
ښه جي دا خو ته خوش قسمت یې چې په 2 ورځې بعد میلاو شو خلکو والا 2 کاله بعد هم نه میلاویږي. ښه جي مفتي صاحب ته کوشش کوم بله. ښه جي ښه زه ټیک دی براره بس ما چې څه مسله به راوړي تا خو صرف خوب وویلو خو زه خوب تعبیر در کوم درله تاسو مونږ سره اوسئ. سلام مفتي صاحب زه د محمد سنان خور یم. مفتي صاحب د ښځو د پاره راته وظیفه وښایئ. ښه جي تاسو نه الفاظ داسې مخکې وروستو شوي دي غالبا چې تاسو څه زخو خبره کول غواړئ که ښځو خبره ښځو وظیفه خو څه مطلب دی که زخې نه مراد وي نو تاسو وظیفه کوئ. مسلمة لا شیة فیها مسلمة لا شیة فیها دا تاسو وظیفه کوئ. د صورت بقره منځ کې راځي د آیات کریمه دا حصہ مسلمة لا شیة فیها دا وظیفه د هر مونځ نه بعد 11 مرتبه یا 21 مرتبه یا 41 مرتبه. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب زه شهزاد خور یم د سوات نه. زما ورور جیل کې دی تاسو ورته دعا وکئ او د هغوی کور والا واپس کور ته راشي. الله پاک دې د دوی دواړو په حق کې بهتره فیصله وکړي. څه وظیفه راکړي جزاک الله. الله پاک د ستاسو ورور د جیل نه که په ظلم وي او که حق وي او که ناحق کې ګیر وي الله پاک د ټولو قیدیانو سره رهایي نصیب کړي او د کور جوړ اتفاق دی الله پاک همیشه دپاره جوړ وساتي. تاسو وله وظیفه کوئ یو صورت تور روزانه 3 ځلې وایئ. صورت تور روزانه 3 ځلې د جیل دپاره چې رهایي ورته نصیب شي اور د کور اتفاق او د جوړ دپاره د صورت یاسین مشهور آیت کریمه چې زه بار بار وایم سلام قولا من رب الرحیم دا آیت کریمه یوې ځلې روزانه او کم از کم 50 ځلې تلاوت کوئ. دوستانو چېرته زه یم دمې طرف ته ځو دمه اخلو واپس راځو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شوئ او موږ سره بل میسج داسې چې السلام علیکم مولوي صاحب څنګه یې؟ زه محمود د پېښور نه او زما سوال دا دی چې څوک 2 شنبې او 5 شنبې مطلب پیر و جمعرات روژه نیسي نو دا به څومره وخت پورې نیسي 1 کال او که کم وخت لپاره؟ بل سوال دا دی چې زما د لور په زړه کې سوری دی دې لپاره څه وظیفه وکړو؟ ټوله ناول د الله پاک ستاسو بچی ته صحت ورکړي اور پاتې شو د جمعرات اور د پیر ورځ روژه. په دې کې د پیر ورځ خاص کر پیر ورځ روژه نبی علیه السلام مبارک همیشه دپاره نیولې ده او ځکه بخاري شریف حدیث پاک دی نبی پاک نه چا پوښتنه وکړه یا رسول الله وسلم تاسو پیر په ورځ باندې ولې روژه نیسئ؟ فرمایل به چې زه په دې ورځ پیدا شوی یم او په دې ورځ باندې ما باندې قرآن کریم نازل شوی ځکه پیر ورځ روژه د هغې په شکریا کې زه نیسمه. نو پیرو د جمعرات روژې مستحب دي څوک یې نیسي ښه خبره ده. که چا 1 ځل ونیوه 1 ځل ثواب یې وشو. که چا 2 ځلې ونیوه 2 هفتو کې ونیوي 2 هفتې ثواب یې وشو. که چا 1 کال ونیوه 1 کال ثواب یې وشو. په دې کې څه داسې ضروري نه ده چې یو حد دپاره یو حد پورې چې ونیسي بس خبره خلاصه شوه. یو خو جرنلي خبره دا شوه. دویم نمبر دا که چېرې تاسو منښته منلي وي چې زه به د پیر او د جمعرات روژه به نیسم چې که دا فلانکی کار وشو او یا د یو فلانکي کار د مقصد دپاره تاسو ویلی وي نو بیا چې تاسو څومره روژې منلي وي څومره منښته کړې وي هغې مطابق که 1 کال ویلي 1 کال به نیسئ او که 2 کال ویلي 2 کاله به نیسئ خو په شرط د دې چې هغه کار شوی وي او جایز کار وي نو بیا منښته پوره کول چې دا واجب دي او بیا به تاسو نیسئ او بیا د نیولو چې کوم وخت تاسو خپله په خوله باندې مقرر کړی وي نو هغې مطابق به بیا تاسو همدومره روژې تاسو نیسئ. او د خپلې بچی دپاره د صورت رعد آیت نمبر 28 تاسو تلاوت کوئ روزانه 121 ځلې او شپې 121 ځلې الله پاک د بچی له صحت ورکړي. سلام مفتی صاحب څنګه یې؟ مفتی صاحب زما خپه باندې ډېر زیات درد دی
اور ما ته دعا وکړئ او الله پاک شفا راکړي. ناظم الدین بټخیله ښار نه یم. ښه جي الله پاک د کامل صحت درکړي درله. یو وظیفه در کومه درله، تاسو ځان سره نوټ کړئ، هغه وظیفه کوئ، الله پاک به دردونه محفوظ کړي. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام. مولوي صاحب زما د بټخیل له خبرې کوم د ابرار مورو. جی دا اوس جی ابرار مور زما زوی د سرکاري نوکري کوشش ولا کو جی وظیفه الله که چې خدای تعالی د سرکاري نوکري وکړي او یو خپل کور نشه د وظیفه الله که چې الله را خپل کور راکړي روغتیا ته را خدای راکړي. بچي څومره تعلیم کړی؟ بچی مې اتم نهمه پورې کړی دی. نو اتم نهمه پورې کړی او سرکاري کومه نوکري ځان له ګوري؟ لکه دا وایي چې هره نوکري لکه بار جاتي دغه سرکاري نوکرۍ کې کاغذونه یې ورکړي دي، لکه خلک ورته چې وبه دي شو، خو لکه چې ورځې پکې پوره م ووتې چې داسې وظیفه یې چې لکه اوله موږ کوو چې خدای وله ورکړي. ښه، او داسې کومه یوه نوکري ده چې هغې دپاره اتم سبق شرط وي؟ نو داسې نوکري خو ماته نه معلومه سرکاري. لکه د پلار سیټ دی هغه خالي دی، په پلار پاسې دغه باندې لکه لګي که نه، پلار نوکري ده، پلار دې تېر شوی لکه دا وایي چې د پلار یې کلاس 4 و. ښه جي بیا ټیک ده. نو بس اسانه ده، الله پاک ورکوونکی ذات دی، الله پاک به ورته برابره کړي. ټیک ده جي انشاءالله. ټیک شو، ډېره مهرباني. ښه جي زمونږ سره چې کوم میسیج و، ما نه بعضې میسیجونه نور میسیجونه راشي منځ کې مخکې وروستو شي، خو به هر حال ما کم میسیج پړاو کړی و هغې جواب ښه جي وظیفه ورته میلاو شوه. بل زمونږ سره میسیج داسې دی چې السلام علیکم مفتی صاحب، دردونو دپاره چې کوم وظیفه د خپې درد دپاره اوجي، نو هغې دپاره تاسو وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دا آیات کریمه د هر مزدباد د خپو د ګوټنو د ملا د دردونو دپاره څوک هم وایي، هر مزدباد یولس ځلې یا یوې ځلې تلاوت کوئ. سلام مفتی صاحب، زه عایشه د پېښور نه. مفتی صاحب ما مخ چې ویښته وي، یعنې ما مخ باندې ویښته دي، هغې دپاره څه وظیفه راکړې. مخ د ویښتو دپاره غټه وظیفه دا ده چې دا نن سبا چې کم میکپونه کیږي دا نه کول، دا غټه وظیفه ده، ځکه چې دا مخونو باندې زنانه او مخکې زمانو کې چې کومې زمونږ میندې دي یا مشران وراندارانې دي چې هغوی دا میکپونه او دا څیزونه ډېر نه وو، نو هغوی مخونه بالکل صفا سوتره دي، خو لیکن دا مونږ 200 د میکپونه په مخ باندې موږ او ځان ښایسته کوو، الټه پیسې هم ورکوو په دې نقصان باندې. نو دا څیزونه نه دی کول پکار. څوک هم د مخ باندې ویښته لري او تقریبا نن سبا ټولو هم زنانه او بس دا یو حال دی، څوک وایي څوک نه وایي، خو د مخونو باندې ویښته دغه میک اپ چې کوم زهریلا کوم څیزونه جوړ کړی شوي دي، صرف هغه ظاهري حسن وشي او بیا وروستو مسایل وي، دې کموالی پکار دی. او دویم نمبر دا چې د مخ د ویښتو لرې کېدو دپاره او د مخ د ښایست دپاره چې انسان مخ ښایسته ښکاري، روښانه ښکاري، انسان له د اودس کې پابندي پکار ده. کم انسان چې د اودس کې پابندي ساتي او کم انسان کم نارینه زنانه همیشه دپاره په اودس کې ګرځي، دغه مخ به انشاءالله العزیز روښانه به وي او دا کم فضول ویښته وي یا دانې وي یا نور څیزونه وي، د اودس په اوبو کې یو دا عظیم کمال الله پاک ښودی دی چې د انسان نه ګناهونه ریژوي، د انسان ګناهونه ختموي. نو لازمه خبره ده چې کومې زنانه او کوم سړی 15 وخت اودس کې ګرځي، اودس یې برابر وي، دغه مخ به کله هم بدرنګه کیږي نه. او چې بیا مونږ عجیبه کار دا وي چې مونږ د مخ د ښه کېدو دپاره او زخو دانو دپاره مونږ وظیفه غواړو، وظیفه کوو، خو لیکن چې کله داسې فنکشن وي، واده وي، ډېر په هغه سره وایم زړه د کومې نه یو درد والا پیغام ورس کوم. مونږ چې کوم میک اپ وکړي زنانه، مشرانې ښځې وي، هر څوک وي، جینکۍ وي، نو بیا کم وخته پورې فنکشن وي، نو مونږ میک اپ کړی، نو بیا نه مونږ اودس کوو
نه مونږ لاس وینځو نه منځونو وختونه هم تیر شي کم اودس کوي نو بیا خو میک اپ ځي نو هغه میک اپ چې مونږ 1.5-2 روپۍ باندې یا زیاتو روپو باندې مونږ کړی وي نو هغه ټول هر څه هغه ورځې او شپې د ښادۍ او د واده او د منګنۍ او د څه خوشحالو کم فنکشنز دي دا تیر شي خو زنانه په هغه ټولو ورځو کې مونځ هم نه کوي بیا وروستو چې دانې په راشي وروستو چې بیا نورې مسلې ورته پیدا شي نو بیا وظیفې کوي هغه وخت کې ایمان پته لګي چې کله تا میک اپ وکړو او 1.5 روپو باندې او تا اودس اول نه اودس وکړه منځونه کوه او میک اپ وکړم څه خبره نشته خو چې اودس ته مات شو او بیا اودس د دې دپاره نه کوي چې میک اپ مه خرابېږي نو په دې وخت کې بیا قربانۍ پته لګي چې دا مانځه دپاره دا د میک اپ قرباني ورکولی شي که نشي ورکولی دارنګې هر څوک سوټډ بوټډ ګرځي نو اودس انسان خامخا کمې زیاتې راځي بدن باندې خو لیکن عرض مه دا دی چې پابندي څوک کوي 15 وخته هر ټیم اودس کې کومه زنانه ګرځي کوم سړی ګرځي هغه مخ باندې به کله هم داسې څه اثرات نه راځي چې هغه بیا بدرنګه ښکاري ځکه چې الوضوء نور اودس چې دا نور دی من جانب الله پاک دې مونږ پابندي نصیب کړي مونږ سره په لاین باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کوم ځای نه د دوست محمد خور صدر نه خبرې کوم جی زه چې یو خوب ګورم که نه زه خوب کې روټۍ ډېره ګورم لکه زه چاله نه علم خو زه خلکو له ورکوم روټۍ خلکو له ورکې خوب کې خپله هم خورم او بس خلکو له م ورکوم خپله هم خورې جی او دا لره خلکو ته سبق هم ډېر ښیم خوب کې سپارې ګورم ښه جی او بله خبره ده لکه یو وظیفه راکړه لکه زما د رشته کېږي خو زما پلار رضا نه دی ښه جي پلار د ولې نه رضا بس پته نشته هغه رضا نه نو زموږ کور کې ټول رضا دي ټول زموږ خاندان ته پته خو پلار مې رضا نه دی نو پلار د په څه وجه رضا نه دی چې دا پردي دي یا الګ کاروبار نشته خپل دی ترور زوی مې دی خو هغه وایي چې دا فریدی دی او ته زما یو لور یې زه تا کلي کې نه ورکوم هغه څه شی دی فریدی دی نو دا ستا ترور ده زما ترور ده نو ترور یعنې د پلار طرفه ترور ده که مور طرفه مور طرفه نو مور طرفه نو بیا به خامخا ستا پلار به مفریدی کړي وي که نه نه ترور مې افریدیانو کې واده شوې ده ترور د افریدیانو کې واده شوې ده ښه جي ښه ټیک شو جي ټیک ده زه تاسو له جواب در کومه درله دغه مخکې دور چې کوم خبرې دي زه کله نه کله د دوستانو سره همدې د وجې نه خبره کومه چې دا کم تصویر دی د معاشرې خلکو ته دا بیان شي دا ذات پات لکه څنګه هندوانو کې دی چې دا د فلانکې د شودر دی او دا د فلانکې دی دا دې له نه ورکوي او دا څیزونه مونږ کې هم شته دی خو لیکن دا حد درجې بیکاره خبره ده سلام مفتی صاحب زه ابوذر یم د 400 نه مفتی صاحب زما ابو 35 سال دوبۍ کې تیر کړل خو اوس پورې هغې خپل مشر ورسره جنګ کړی دی نو مقصد دا چې څه لانجه کونجه راغلی د مشرانو سره د دې دپاره داسو وظیفه کوئ د صورت کوثر 101 ځلې روزانه تاسو وایئ دوستانو بیا به یو وړې دمې طرف ته لاړ شو تاسو چېرته ځئ ما موږ سره اوسئ واپس راځو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شي وایو موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام خبرې کوم پېښور نه جی مفتی صاحب ما یو 3 میاشتې وشوې چې ما خوب لیدلی و نو زما دا برني جامې غاښونه چې کوم فرنټ ته دي نو دې سره اخوا دېخوا چې کوم غاښونه دي که نه هغه ټول زه جام کې اوبه څکم نو هغه هغې جام کې راوغورځېدل او هغه داسې صفا سوتره اوبه دي هغه او هغې کې زما غاښونه راوغورځېدل خو نه وینه ده نه نور څه دي اوبه هم صفا دي غاښونه هم ټک تور دي لکه څنګه د روک نه کاڼی چې وي داسې تور دي خو صفا سوتره دي
او لس غاښونه مې راغورځېدلي دي لکه رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ته او مخکیني دواړه برني جامې. او بل مفتي صاحب زما هسبنډ لکه مونږ 2 ښځې د خاوند نو زما بچي شته دی او د هغې بلې ښځې بچي نشته دی نو زما هسبنډ وفات شوی دی نو لکه هغې ته به څونه برخه میلاویږي جایداد کې او ما ته به څونه میلاویږي لکه د 8مه برخه څومره وي او 4مه برخه څومره وي بچو والا ته به څونه میلاویږي او بغیر بچو والا ښځې ته به څونه میلاویږي لږ راته د دې وضاحت مو کوي. ښه جي بچي د څومره بچي دي نارینه؟ یو زوی مې دی یو زوی مې دی او د هغې بلې بیخي بچي نشته دی. او د تاسو د خاوند چې کوم مور او پلار دي وفات دي که ژوندي دي؟ وفات دي او وفات دي وروڼه یې مړه دي هېڅوک هم نشته دی بس دغه 1-2 وروڼه یې لکه پاتې دي نور ټول وفات شوي دي او دا جایداد زما هسبنډ په خپل جایداد دی لکه د پلار او د چا دی نه. ښه جي ښه ټیک شو جي ټیک شو تاسو له جواب در کومه تاسو مو سره اوسئ ټیک ته. ښه جي نن خو بس تقریبا ټول خوبونه دي نن به دا میسیجونه لږ ډېر ووایو ستاسو په اجازې سره. سلام مفتي صاحب څنګه یې د ستاسو زما ټیسټ د PhD دپاره څه وظیفه راکړئ الله پاک مې پاس کی افشان پېښور نه. ښه جي تاسو صورت یاسین سحر کې وایئ او بیا چې کله تاسو صورت یاسین خلاص کې مکمل هغې نه بعد چې کوم صورت یاسین اخیری 2 آیاتونه دي انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دا 2 آیاتونه اخیرینی بیا 11 ځلې یا 1 ځلې تلاوت کوه انشاءالله العزیز. څوک هم د امتحان پاس کېدو دپاره وظیفه کوي نو صورت یاسین اخیری 2 آیاتونه صورت یاسین به 1 ځل ووایو بیا په آخر کې دا 2 آیاتونه د اخیرینی 11 ځلې یا 1 ځلې تلاوت کوي. بل میسج داسې زما د خور زوی دی د هغې عمر 11 سال دی او د هغې د سکن بیماری ده هغې مونږ ډېر علاجونه وکړل خو لیکن هغه ته صحت میلاو نه شو دې دپاره څه وظیفه راکړئ. سکن چې کومه وظیفه ده د صورت سکن الرجي وغیره وي د صورت مؤمنون پاره نمبر 18 آیت نمبر 14 آیات کریمه آیت نمبر 14 دی به تلاوت کوي د سحر کې 1 ځلې او شپې 1 ځلې په دې ماشوم باندې دموئ انشاءالله العزیز. د سکن که الرجي وي که نور څه داسې څه مسله وي الله پاک بوله صحت ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کوم ځای نه؟ د سوات نه سودیس مور. سودیس مور جی دا مفتی صاحب مونږ وی که نه چې خلک دا ختم کوي کم ختمه؟ دا خلک وایي 1,50,000 پیرې ختم کړو که نه. ښه جی نو ځینې خلک وایي چې په دې کې ګناه دی وایي لکه حسابوئ وایي نه جی نو د دې څه خبره ده چې په دې کې ګناه شته او که نه؟ چا وایي چې ګناه ده؟ دا خلک وایي ګناه دی. دا خلک څوک دي جی دا خلک څوک دي؟ ډېر خلک دي که نه نو لکه زنانه دي سړي دي عالمان دي؟ بعض زنانه وایي چې په تعلیم کې وایي چې دغه دی یعنی په حساب باندې الله سره په حساب باندې سودا نه ده پکار داسې وایي جی بې حسابه ویل پکار دي. او جی ښه جي ښه او بل څه ویل غواړې؟ دا کوو که نه چې بینک کې خلک جاب کوي جی نو دا اسلامیک بینک نو په دې کې چې دا فیمیل جاب کوي نو د دې لپاره پیسې لکه حرامې دي او که حلالي. ښه جي ټیک شو دې جواب راکړئ. بس تاسو موږ سره اوسئ جواب درکوو درله ټیک ده. ښه جي موږ سره د راځو په پروګرام په آخر کې ابرار د 400 نه خوب کې چې بادامو دیګی وینم او په هغې کې بادام پراته وي د دې به څه تعبیر وي او 2 ورځې وشوې چې نمبر ملاوم او بیزي راځي 2 ورځې انتظار یې وکړو نو بهرحال بادام خوب کې لیدل د ښه خوشخبری طرف ته اشاره ورکوي. ابرار مور پوښتنه کوي چې سرکاري نوکري ورته ملاو شي د پلار په سیټ باندې دی سنبال شي د دې دپاره تاسو څنګه ما عرض وکړو چې صورت یاسین اخیری 2 آیاتونه که چېرې په همدې نیت باندې وای دا هم د دې مسلې او دغې مشکل دپاره بهتر دي خو اول به صورت یاسین تلاوت کوئ بیا به اخیری آیاتونه 11 ځلې یا 1 ځلې تلاوت کوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کوم ځای نه؟ چې زبیر مور خبرې کوم د پېښور نه. چا مور؟ زبیر مور. جی جی مفتي صاحب تاسو مخکې ورځو کې وظیفه ورکړې وه چې ریال انعام. جی جی نو هغه 21 مرتبه ویل دي که نه زموږ ډېر زیات مشکلات دي. جی نو هغه دي نو مل هغې اجازت دی ماته آیات الکرسي تاسو ورکړې وه دا کومې وظیفې ورکوئ نو دا اکثر زه کوم د دې اجازت دی ماته؟ بالکل خوري اجازت دی او بالکل یې کوئ. ټیک ده. ښه او بل مفتي صاحب د ما لږه داسې مسله ده چې هغه زه تاسو ته په دې لایف نشم ویلی ما له مطلب وکړلو نو تاسو زموږ پروډیوسر صاحب ته ووایئ هغه به تاسو ټوله خبره واوري نو بیا به انشاءالله پیټ سیل په نمبر باندې سره ممکن حده پورې رابطه وساتو. د ابرار مور ذاتي کور دپاره هم وظیفه غوښتې ده نو تاسو آیت الکرسي روزانه 314 ځلې وایئ. محمد خور صدر نه وایي چې خوب کې روټۍ زم خورم تقسیمو یم سپاري وینم او ترور زوی مه دی هغې له نه ورکوي پلار مه صرف نه مني. نو بهرحال چې تاسو دپاره بهتر وي الله پاک ستاسو رکاوټونه ختم وفرمایي. د خوب نه معلومیږي دا چې انشاءالله العزیز ستاسو به خیر عافیت خوشحالي نصیب شي او د روټۍ تقسیمېدو په دې سپارۍ کې لیدو کې قرآن مجید تلاوت کوه د خپل وس مطابق څه صدقه کولی شي مصیبتونه صدقې ختموي. ټیک ده جی. او د دې نه علاوه تاسو وظیفه کوئ یا علیو یا عظیمو 1100 مرتبه ماخوستن مونځ نه بعد یا علیو یا عظیمو. عایشه خور څه داسې وایي چې خوب کې ما غاښونه دي په اوبو کې لوښي کې را پرېوځي جام کې نو د دې څه تعبیر دی؟ خوب کې غاښونه پرېوتل ډېر تعبیر ورکوي چې دا مختلف تعبیرونه ورکوي چې دا د انسان د لیدونکي سره ډېر تعلق ساتي او د دغې خوب نه اندازه څه داسې لګي چې ستاسو چې کوم د دوه خویندې وی سره د یعنی د دوو د یو خاوند دوه ښځې وی نو ستاسو منځ کې د جدایۍ طرف ته اشاره ده. دغو غاښونه غورځېدل یا د چا د سفر طرف ته اشاره ده چې څوک به مسافر کیږي یا داسې نږدې کس دی چې به تا نه جدا کیږي نو دې کې د جدایۍ طرف ته اشاره لکه څنګه تاسو دویم پوښتنې نه معلومیږي هم داسې چې تاسو دوه ښځې د خاوند او دارنګ یو زوی دی نو تاسو دواړو ته به د مال اتمه حصه به تاسو ته میلاویږي یعنې ټول مال به 8 حصې شي او تاسو ته به اتمه حصه دواړو ته میلاویږي. مثلا 8 مرلې ځمکه ده مثلا مثال نو یو مرله به تاسو ته نیمه مرله به ستاسو شي نیمه مرله به دغې بلې ملګرې شي او د دې نه بعد چې کوم باقي کوم مال دولت پاتې کېږي چونکې نه پلار شته نه مور شته نه نور وارثان شته نو به صرف دا یو زوی پاتې دی باقي ټول مال به ستاسو دغه یو زوی ته میلاویږي. خو که چېرې تاسو زوی ته هم میلاو هم شي لازمه خبره ده چې ستاسو بچي سره بې خیال ساتلی تعلق پې ساتلی د خپل بچی ویلی نو که چېرې څه لانجې کونجې راځي او تاسو دا دویمه ملګرې تاسو خوشحاله وساتله او څه هغوی ته لږ ورخواږه شوی د انسانیت په بنیاد باندې نو دا هم د ستاسو دغې شته نعمتونو د ضایقې سکلو دپاره به ستاسو دپاره ډېره بهتره وګرځېږي. احسان کلم مه هېروئ. سودیس مور سوات نه وایي چې څو کسان وایي چې د حساب باندې ذکر نه دی کول پکار 1,25,000 بار یاد ساتئ. دا خبره څه داسې مالم نظر راغلی وه چې الله پاک سره په حساب باندې سودا مه کوئ. فیسبوک یو پوسټ راغلی و خو دا خبره 100% غلطه ده 100% ځکه چې احادیث مبارکو نه چې کوم وظیفې ثابتې دي نو هغې کې باقاعده نبی علیه السلام تعداد ښودلی لکه مونځ نه بعد 33 بار الحمد 33 بار سبحان الله 34 بار الله اکبر. دارنګه نبی علیه السلام فرمایي چې څوک دا وظیفه دومره ځلو کي سهار کې او ماښام کې دومره ځلو کي نو چې وکتلی شي په دین اسلام کې چې مونږ ته څومره وظیفې د احادیثو مبارکو نه معلومې دي په هغې کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم په ډېرو وظیفو کې تعداد ښودلی دی نو دغې تعداد نه هم دا پته لګي چې نبي پاک مونږ ته دا تعداد ښودلی دی نو په وظایفو کې تعداد خیال ساتل دا بالکل درسته ده. په دې کې څه دین
شریعت څه ممانعت نشته او که څوک دا خبرې کوي چې الله پاک بې حسابه یادول پکار دی، بالکل بې حسابه یادول پکار دی، خو لیکن چې کله تعداد د یو مقصد دپاره وي نو په دې کې هیڅ قسمه حرج نشته. داسې بې ځایه سوال دی. په جاب کول، په بینک کې جاب کول دا هم یو اهم مسله ده. په دې باندې مخکې ما گزارشات کړي وو، نو په دې موضوع باندې به انشاءالله سبا پروګرام کې خبرې اترې کوو انشاءالله. او د زبیر چې کومه مور د هغې کوم وظیفې د پروګرام نه نوټ کړي دي، موږ طرف نه ټولو دوستانو کتونکو خویندو وروڼو ته د ټولو وظیفو اجازت دی. سبا پروګرام کې به یو ځل بیا میلاویږو، هغې وخته پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.